السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، د دې نوجوان ویډیو د څو ورځو نه په ټیک ټاک او فیسبوک باندې ډیره وایرل ده. ویل کېږي چې دا یو ځوان دی په سعودي عرب کې د مزدوري کوله او دی په خوب کې وفات شوی دی. اوس پته نه لګي چې د ډیر خفګانونو د وجې دی وفات شوی دی که نه دته هټ اټیک شوی دی. دغه څه معلومات لا پوره نه دي شوي، خو د دیرې خلک دومره وایي چې دا یو ډیر زیات ښه انسان و او په دیره کې د اوسه پورې چاته داسې ضرر نه دی ورکړی. بس د خپل کار سره کار ساتو. موږ د الله رب العالمین نه دعا کوو چې یا رب العالمین دا مسافر و د ګناهونه معاف کړي، ته ترې راضي شي، د ده چې کوم خپلوان دي، مور او پلار دي، هغو ته صبر ورکړي، ځکه د مسافرۍ مرګ دا ډیر زیات سخت وي. مهربانه ربه ترې وبخه، ګناهونه معاف که، زمونږ د ټولو نه راضي شه. ربه د روژې میاشت ده، د دې مسافر ګناهونه معاف که، دې جنت الفردوس ته داخل که یا رب العالمین. د مسافرۍ مرګ د شهادت مرګ یا ربه ترې ګناهونه معاف که، ته ډیر مهربانه ذات یې ربه. یا رب العالمین ته زمونږ د ټولو مغفرت نصیب که ربه زمونږ نه راضي شه. او څومره خلک هم چې دي د دې مسافر ته دعا وکړئ چې الله رب العالمین د دې ګناهونه معاف کړي.